په تیږو ونو میوو او سبزیجاتو کې د الله تعالی او د هغه د محبوب صلی الله علیه وسلم نومونه په پیدایښتي ډول انځور او لیک شوي دي چې خلک دې عظمت حیران کړي هم دي. په لغمان ولایت کې هم په څو ډبرو د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم نوم په داسې ډول لیکل شوی دی چې د خلکو پام ځان ته رااړولی شي. د لغمان مرکز جامع مسجد په انګړ کې شمال لور ته په اوسپنیزه کټاره کې یوه غټه او څو وړې ایسارې تیږې دي چې په ډېر ښکلي شکل پرې محمد لیکل شوی دی. استاد محمد عیسی سعد د لغمان تاریخي ابداتو کتاب په 40 او 48 مخونو کې لیکلي دي چې دا غټه تیږه طالبانو په خپله تیره دوره کې د علیشنګ سمسوري درې د جیبون له ډاک څخه راوړي چې اوس په جامع مسجد کې د لیدونکو نمایش لپاره ایښودل شوې ده. د اسلام له نظره د دا ډول اشیاو خوندي کول ثواب لري او په مقدساتو کې شمیرل کیږي. علما ټینګار کوي چې دا ډول موندنې د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د حقانیت یو دلیل دی چې په طبیعت کې لیک شوی دی. دې باره کې خو معلومات دا دي چې دا هر څه د الله د وحدانیت او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د رسالت دلایل دي او دا ټول د دې نښې دي چې الله جل شانه واحد لا شریک ده. هغه سره نه په ذات کې څوک شریک شته ده او نه په صفاتو کې سره څوک شریک شته ده. شاعر وایي وفي كل شيء له آیة تدل على انه واحد. په هر یو شي کې دا نښې موجودې دي او دلالت کوي په دې باندې چې الله جل شانه واحد لا شریک ده. دغه ټولو کې یو خو د الله وحدانیت، د الله یووالی، د الله وجود، دا موږ تاسو په نظر باندې راځي او په دې کې چې د نبي علیه السلام نومونه په ګټو باندې دا رقم ته په میوو باندې په نورو شیزونو باندې د الله نومونه دا لیکل شوي وي نو دا یو د الله جل شانو قدرتونه دي او بل دا چې دا د نبي علیه السلام د رسالت ګواهي ورکوي چې دا د الله جل شانو له طرفه یو رښتینی پیغمبر ده او حق پیغمبر ده او د په رسالت او د نبوت کې چې دا هیڅ شک او شبهه نشته. دینی عالمان وایي چې د محمد صلی الله علیه وسلم او د الله تعالی مبارک نومونه ډیر کله په میوو، سبزیجاتو او ونو کې هم څرګند شوي دي چې د عامو خلکو په ځانګړي ډول د مسلمانانو پام یې ځان ته راګرځولی دی. دا مقدسات دي، د دې باید مسلمانان ډېر احترام وکړي، تعظیم یې وکړي او داسې محفوظ ځایونه ورته جوړ کړي او د عبرت په خاطر باندې، د نصیحت په خاطر باندې یو ځای کې کېښودلی شي، خلک نه عبرت واخلي. د عالمانو پر وینا چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په زمانه کې کانو، بوټو او حیواناتو هم خبرې کړي دي او د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د پیغمبرۍ د حقانیت اثبات لپاره غیر مسلم حیران کړي هم دي. د تاریخ او د دې برخې څېړونکو پر وینا چې دا ډول نومونه ډیر لیدل شوي. د افغانستان سربیره په ټوله نړۍ کې خلکو بیلګې لیدلي او له ځان سره یې خوندي کړي دي. د دې ترڅنګ په لغمان ولایت کې زیات شمیر ډبرلیکونه هم موندل شوي دي چې علیشنګ، الینګار او قرغۍ ولسوالۍ کې موقعیت لري چې دا بیا پیدایښتي نه بلکې د افغانستان د خلکو د تاریخ یوې برخې پورې اړوندېږي.